السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. بعضې محترمین زنګونه وي یا خادمانو ته وایي موږ دیوبندي سره وینو. بعضې مخلصین حج ته راغلي دي. محترمینو نه زه له چا سره وینم، ما زما سره وینئ، زما عذر قبول کړئ. زما په دې کې مقصد دا دی چې تاسې ما ووینئ نو هغه د ژوند یو ارمان مو پوره سو. ځکه ډېر ورونه دا ارمان لري چې دیوبندي مو لیدلی وای چې دا څه ډول سړی دی، څه ډول کیفیت و رنګ دی. خو نو چې ومې ویني نو سودا قطع سو، ویې لیدلم. نو چې نه مې وویني نو بیا همیشه په دعا کې هم په یاد یم. نو چې نه مې وویني نو به دا دعا کوي چې خدای ته په جنت کې په راووینې، ته هم په جنت کې سره یو ځای کړي. نو زه خو ځان اهل د جنت نه بولم، نه زما اعمال د دې دي چې زه به جنت ته ولاړ سم. که د دې مخلصینو د دې امت چې ما خدمت ورلره کړی دی، که د هغو دعاو یو نتیجه ورکړله، الله رحم را باندې وکړي، بویه تلم خپل ځان خپل اعمالو باندې نه باور لرم او نه مې اعمال داسې دي چې هغه دې د جنتیان وي. الله دې خپل رحم باندې وبخښي. زما یوازینی ارزو هم دا دی چې دعا یې راته وکړي، د دې پر ځای چې زما سره وویني بس په الله په جنت کې مو سره ملاقات کړه، په جنت کې مو سره یو ځای کړه. او بل په لیدلو کې زه نه غواړم چې شهرت وکړم، چې زما دا تصویر بند کړی ده او یا له خلکو سره نه وینم. هغه د اویس قرني رحمت الله علیه مبارک چې عمر او تنور ته وویل ما ته یو وصیت وکړه، دورت الله پېژنې ولو له الله ماسې او بل څوک مه پېژنه. د الله سوا د هر چا په پېژندګلوي کې خیر نشته. که یې څوک پېژنې د الله دپاره به یې پېژنې. او بیا عمر تنور ته ویل له الله دې پېژنې ولو، او چې الله دې پېژنې د الله سما سوا په بل چا ځان مه پېژنه. نو زه نه غواړم چې خلک مې وپېژني، او په دې زه په عذابېږم چې زما سره څوک ملاقات وکړي. نو باره دستې بیا ټلیفون راوکاږي، له یو بل چا سره مې غږوي وایي دغه دی دیوبندي مې پیدا کړ. بس دیوبندي ته دعا کوي، دیوبندي د دعاو محتاج دی. بیا ستاسو دعا او حج ته راغلي یاست، ستاسو خدمت به زه شپه ورځ کوم، زه مکلف یم، ستاسو خادم یم، او الله ته به هم دا خدمت شفیع کوم چې الله د دې امت ته خدمت په وجه مې وبخښي. نو ستاسو خدمت چې دیني پوښتنه در جوابول دي، هغه که خو نر وي که ښځې وي، که یې ورور وي که خور یې، که هر څوک پوښتنه وکړي هغه زه جوابوم. خو زما د ملاقات او زما سره د لیدلو خواهش ما کوي، او دا خواهش پرېږ هم ږدئ په آینده کې. بس دعا یې راته کوئ چې الله هم په جنت کې سره وویني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته.